شپږ اتیا آیاته دا 40 رکوع ده. دا په نزد اهل کوفه باندې او بصرین وایي چې 208 آیاته ده. هغه تحقیق مخکې متاسس کړی و چې ځینې آیتونو کې اختلاف وي چې دا دوه دي که یو ده، خو دا د کوفینو په مسلک باندې 208 آیاته عامو تفاسیرو کې هم دا لیکلي دي. په ترتیب د کتابت کې د مصحف کې لیکلو کې دوم راغلی د سورت فاتحې نه وروسته، او په ترتیب د نزول کې 80 آیات سورت 80 د مطففین نه وروسته نازل شوی ده. دې سوره مبارکه کې ډیر زیات احکام ذکر شوي دي. دې ته سنام القرآن ویل کېږي، سنام کو ته ویل کېږي. دا لوړه څوکه ده ځکه په دې کې ډیر احکام دي. اجمالا په دې کې 33 بحثونه عمده راځي انشاءالله په دې سورت مبارکه کې. اوږد سورت ته په ټول قرآن عظیم شان کې 33 بحثونه عمده په دې سوره مبارکه کې راځي انشاءالله. اول د متشابهاتو بیان، الف لام میم، دا دلته ذکر کېږي انشاءالله. دویم د قرآن عظیم شان حقانیت الله تعالی ذکر کوي. دریم د مؤمنانو حال الله ذکر کوي. بیا مؤمنان په دوه قسمه ذکر کېږي. یو هغه دی چې مخکې په حالت شرک کې و بیا مؤمنان سوي دي، یو هغه و چې مخکې اهل کتاب و بیا مؤمنان سوي دي لکه عبدالله بن سلام او ملګري رضی الله تعالی اجمعین. څلورم د صریحي کفارو حالت الله تعالی ذکر کوي. لکه د مؤمن سره د کفارو حالت الله ذکر کوي. ایمان په مابین خوف و رجا کې د دواړه ذکر کوي. دا د ټول قرآن عظیم شان طریقه کار ده چې الله تعالی د جنتیانو بیان کوي، د دوزخیانو هم کوي، چې مسلمانو کوي کافر کوي، د ټولو حالات ذکر کوي. پنځم د منافقینو حال الله ذکر کوي. هغه بیا په 14 آیاتونو کې ذکر کوي ځکه منافقینو ډیر شیطانتونه کول. شپږم عام نعمتونه په انسانانو باندې الله تعالی ذکر کوي. اوم کفارو ته الله تعالی جل جلاله د معارضې سخت اعلان کوي چې وکړي د قرآن مقابله وکړي. ابا تفصیلا الته ذکر کوي انشاءالله. او د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د حقانیت بیان پکې کیږي. بل خصوصي نعمت په انسانانو باندې چې د آدم علیه السلام خلقت او د هغه بیان پکې راځي انشاءالله. دا خصوصي نعمت. او بل هغه نعمتونه چې په یو خاصه طبقه باندې الله تعالی کړي وو چې بني اسرائیل دي، بني اسرائیل د هغو ذکر کوي. او بل د بقرې د بني اسرائیلو د غوا بیان کیږي او د بني اسرائیلو ډیر تفصیلی بیان کیږي انشاءالله. بل منځ او د زکات بیان کیږي. دا دواړه په یو وسته ذکر کیږي اکثره قرآن عظیم شان کې. وجه بیا ته ذکر کوو انشاءالله. 12م د قبلې بیان، 14م د شهیدانو بیان، 14م د صبر بیان، 15م صفا او مروه بیان، 14م د قصاص بیان، 15م د وصیت بیان، 18م د روزې بیان، 19م د حج بیان، 20م د نفقې بیان، 21م د اشهر حرم بیان، 21م که 22م د ښځو د ماهواره مریضي د حیض بیان، 23م د قسمونو بیان، 24م د ایلا بیان، 25م د طلاق بیان، 26م د رضاعت تیرودلو بیان، 28م د جهاد بیان، 28م د داود علیه السلام د طالوت د جالوت قصه، 29
نویستم د ابراهیم علیه السلام د نمرود العین سره مناظره د دې بیان. دیرسم د ریا بیان. یو دیرسم د صدقاتو بیان. د دیرسم د دین معاملې او د کتابت د لیکلو د معاملې بیان. او درې دیرسم آمن الرسول بیان. دا درې دیرس عمده بیانونه په دې سوره مبارکه کې راځي. ګورې مهم ترین احکام دا په دې سوره مبارکه کې راځي انشاءالله. راځو اول بحث د متشابهاتو، ځکه الف لام میم په اول دی سوره بقره کې راغلی ده. کوم تحقیق چې یو وسي بیا بار بار دغه تکرار ته بیا ضرورت هم نه وي، دلته خو ورته متوجه سي. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم الله اعلم بمراده بذلك. الله تعالی په مراد باندې خبر ده چې د دې څه مطلب ده. دغه تفسیر چې کېږي عام طور دا د محققینو قول ده. په اول د سورو کې چې داسې حروف راځي دې ته حروف مقطعات وایي. الف لام میم کاف ها یا عین صاد الف لام میم را. دغه کې څو قول راغلي دي، دې مطلب څه شی ده. د محققینو قول دا ده چې دا د متشابهاتو نه دي. الله اعلم بمراده بذلك د سلن تفسیر به کوي. الله تعالی په مراد باندې خبر ده. اعجاز د قرآن عظیم شان خي الله تعالی جل جلاله چې الله څه معجز کلام ده. ګوره د دغو حروفو نه قرآن عظیم شان جوړ کړی ده، تالیف کړی ده، نازل کړی ده، لیکن دغه په مطلب تاسو نه پوهیږي او نه د دې مقابله کولی شي. نور د دې په حقیقت باندې الله تعالی خبر ده چې دې څه مطلب ده. خلق عاجز کړ په دې باندې. دویم قول دا ده، بعض علماء کرام، بعض مفسرین کرام وایي چې دا نمونه د سورتو دي. لکه د سورت فاتحې پرون ډېر نومونه ذکر شو، نو د سورت بقره یو نوم سورت بقره ده، دوم نوم الف لام میم ده. دریم قول د صوفیه کرامو چې تفسیر مزاری شریف دی کې تحقیق کوي چې هغو په کشف سره ثابته کړې او معلومه کړې ده دا قرآن عظیم شان د بحر حیثیت لري، دریاب، او دا حروف مقطعات دا د چینو حیثیت لري. په دغه کې اجمال ده، دا ټول قرآن عظیم شان تفصیل ده. نو تفسیر مبارک وای چا څوک چې وای دا نومونه د سوره مبارکه دي، د هغو سره دا خبره بیرته نږدې سوه. دا نوم څه، دا نور صورت تفصیل سو. الف لام میم دا د درې دېرش بحثونه چې موږ تاسو اجمالا وویلې، دغه اجمال بیا په دغه الف لام میم کې پروت ده. دا د چینو حیثیت ده، د دریاب نه اوبه پکې را روانې دي او دریاب د چینو نه جوړیږي، یو خوانه بلې خوان راځي ګوره بند ډکیږي. نو دغه سوره مبارکه کې چې کوم تفسیر راغلی دغه په دغه الف لام میم کې راغلی ده. د اصحاب د معرفت او کشف سره دا ثابته کړې ده. بلکې دا خبره د صوفیه کرامو هغه څوک چې وایي چې دا د متشابهاتو قرآني ونه دي، د هغو سره تعرض نه پکې راځي. ولې څوک چې په دې قائل دي چې دا د متشابهات قرآني ونه دي، هغو دا مطلب نه ده چې د دې په مطلب باندې هیڅوک نه پوهېږي بې د الله تعالی نه. متشابهات قرآني دا معنا چې عام خلک په مطلب نه پوهېږي، په کتابو کې په لغاتو کې نه زده کېږي. دا یو سر د بین الله و بین رسوله صلی الله علیه وسلم، د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مابین کې یو سر د یو راز ده، هغه پې پوهې کوي. ولې هغه آیات څنګه و؟ الا من ارتضى من رسول. الله تعالی په غیب باندې څوک خبروي؟ رسول خبروي، او حقیقي وارث دی رسول هغه پې خبروي. حقیقي وارث دی رسول هغه پې خبروي، خو دا په کسب سره نه دی. اصول کې خو به ویلي نور الانوار کې هلته څنګه نقطه وسره ږدي؟ کسبن لا کشبن. شاباس. کسبن
لا کشفن متشابهات قرآنی په کسب سره نه زده کیږي، په لغاتو په مطالعه سره نه زده کیږي. کشفن چې الله تعالی یو چاته ورښیي، دا خو د الله یو خاص انعام ده په یو چا باندې او ورښودلی سي، خو الله تعالی خپله استثنا کړې ده. الا من ارتضى من رسول، الله تعالی استثنا وکړه. حقیقي وارث هم هغه ته په طریقه د کرامت سره او د کشف سره الله تعالی ورښیي. او داسې اقوال د چا نه هم نقل دي. د حضرت عبدالله بن عباس رئیس المفسرین د دې امت هم وایي چې ما ته علم په متشابهاتو د قرآن الله راکړی ده. رئیس المفسرین د امت ته ګورئ، دی مبارک وایي چې ما ته الله تعالی په متشابهاتو قرآنیو باندې علم راکړی ده. حضرت مجاهد لوی مفسر د امت ده، د ابن عباس او د ابن عمر رضیهما شاګرد ده، دی مبارک هم په دغه باندې قائل ده. او حضرت مجدد الفسانی رحمه الله هغه هم په دې باندې قائل دی، هغه ته هم الله تعالی جل په متشابهات قرآنیو باندې علم ورکړی و. نو کوم محققین چې په دې قائل دي چې متشابهات قرآني په دې باندې عام خلک نه پوهیږي، متشابهات دي، دا مطلب نه ده چې د دې په حقیقت هیڅوک نه دی پوهی. ولې بیا خو معترضین وایي اعتراض کوي چې قرآن عظیم شان خو د افهام دپاره الله را لېږلی ده، چې الله تعالی یو څوک پرې پوه کړي. نو چې کله د دې په راز څوک پوه نه سو، بیا افهام کله راغی، بیا حقیقت کله معلوم سو. نو الحاصل د محققینو قول دا ده چې دا د متشابهات قرآني ونه دي، خو متشابهات قرآني دا معنی چې دا د الله او د خپل خاص بنده رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه د حقیقي وارثانو په مابین کې یو سر دی، یو راز ده، عام خلک نه پې پوهېږي، په کسب په مطالعه او په لغاتو په دې شیانو باندې څوک نه پې پوهېږي. دا د متشابهاتو متعلق لنډه خبره سوه. الف لام میم. نو لن تفسیر به موږ تاسو داسې کوو، الله اعلم بمراده بذلک، الله تعالی په مراد باندې خبر ده. او چاته چې الله ورښیي کشفن کسبن نه، کسبن نه زده کیږي، نو د الله تعالی خصوصي انعام د چا باندې کوي. ذلک الکتاب لا ریب فیه، دا کامل کتاب ده، دا کامل کتاب د حکم بدل ته خلاص کوي. لا ریب فیه دا به تایید وکړي چې دومره کامل کتاب ده چې په دې کې هیڅ شک نسته. یا ټوله یوه جمله کوي، ذلک الکتاب لا ریب فیه، دا کتاب شک نسته په دې کې، ټوله یوه جمله کوي. دواړه تفسیر یې راغلي دي. ذا لپاره د اشارې ده، لام لپاره د بعد ده، لرېوالی، کاف لپاره د خطاب ده. خطاب چاته الله تعالی پې کوي؟ که باندې څوک مقصود ده؟ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم، رسول الله مبارک ته خطاب کوي. ذلک الکتاب، موږ تاسو خو تفسیر داسې کوو دغه کتاب، ترجمه داسې کوو دغه کتاب، ولې دا قریب ده، نږدې ده که نه. خو ذلکه خو اشاره چی شي ته کېږي ورباندې؟ دوه قیده پکې وایي، محسوس او بعید ته، محسوس او بعید ته. دلته خو قرآن عظیم شان دغه ته اشاره وسوه، دا خو نږدې ده، او محسوس چې په سترګو باندې لیدل کېږي، هلته خو داسې مصحف نه و لیکل سوی. نو په ذالکه سره څنګه اشاره ورته وسو؟ ذالکه کوم څو قیده ویلې؟ دوه قیده، یو محسوس ته اشاره وي، بل بعید لرې ته اشاره وي. دا قرآن عظیم شان خو نږدې ده، خو الله تعالی چاته نازلوي؟ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم. بل محسوس خو نه ده چې هلته لیدل کېږي، دا صحیفې خو وروسته لیکل سوي دي. نو دا یې څنګه په ذالکه سره اشاره ورته وکړه؟ نو ذالکه سره د بعید دپاره چې اشاره کېږي، دلته بعد رتبي ورنه مراد ده. یو شی چې قریب وي، نږدې وي، خو رتبه یې غټه وي، په هغه رتبي لحاظ سره د بعید اشاره ورته کېدلی شي. ذالکه هغه کتاب چې هغه ډېر لوی رتبې والا ده، په دغه لحاظ باندې د ذالکه راوړ. بیا که ته دا خو محسوس دی، خو محسوس نه ده، دا د زیات تیقن د وجې نه چې دغه وعده د الله یقیني ده، یقیني ده. دا لکه محسوس چې لکه په سترګو چې لیدل کېږي.
خو دا ذالک کوم کتاب ته اشاره ده؟ ذالک الکتاب دغه کتاب دې کې څه شي ته اشاره ده؟ یا خو ذالک هغه چې پخوانیو کتابو کې الله وعده کړې ده په تورات او په انجیل کې چې داسې شخصیت به راځي چې نوم به احمد وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات ذکر شوي دي، هلته چې کومه وعده شوې هغه وعده خو یقیني ده. نو دا اشاره یې هغه یقین ته وکړه چې هغه وعده یې پخوانیو کتابو کې الله تعالی کړې ده، یا هغه ته اشاره کیږي. او یا دا څوم صورت ده په اعتبار د نزول؟ و اتیایم. دا ذالک د دغه نه چې مخکې شپږ اتیا صورتونه نور نازل شوي دي هغو ته اشاره ده. ذالک الکتابو هغه نازل شوي دي، دغه کتاب لا ریب فیه په دې کې شک نسته. او یا ذالک باندې اشاره د هغه ته چې نبی علیه الصلاة وسلام سره په قرآن عظیم شان کې کومه وعده شوې ده. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. یقیني ده که نه ده؟ یقیني ده، دا لکه محسوس داسې سو وعده یې وسو. هغه کوم وعده چې په دغه قرآن عظیم شان کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شوې ده هغه ته راجع ده. ذلک الکتاب دغه کتاب چې دا وعده یې تا سره وسو چې انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. څلورم ذالک دغه کتاب چې په لوح محفوظ کې ثبت ده. دا قرآن عظیم شان خو لوح محفوظ کې ثبت ده، خو د هغه ځای نزول راغلی ده. هغه لوح محفوظ کې چې کوم کتاب ده داسې کتاب ده لا ریب فیه شک نسته په دې کې. یا ذالک الکتاب دغه کامل کتاب ده، دغه پوره کتاب ده. دغه ته کتاب ویل مناسب دي ځکه د ټولو کتابو مضمون په دې کې ده او دا ناسخ د ادیانو سابقو دپاره ده. دغه کامل کتاب ده لا ریب فیه په دې خبره کې هیڅ شک نسته چې دغه کتاب کامله ده او ناسخ د ټولو کتابو دپاره ده او ټول ادیان په دې باندې منسوخ شوي دي. هدى للمتقین، هدن مصدر ده په معنا دی دلالت على طریق الموصل. دغه قرآن عظیم شان دلالت ده په هغه لارې موصله باندې، لاره ورښیي خلکو ته. یا هدن په معنا دی چې سره هادي سره هدایت کوونکی ده، هغه طریق موصله ده، هغه لاره ده چې حق ته سړی وصل کوي. په دغه قرآن عظیم شان باندې حق ته سړی وصل کوي. یا هدن مصدر دا د مبالغې د وجې نه، لکه زید عدل، زید عدل ده، زید خو عدل نه ده، زید خو عادل ده، خو دومره عدالت کوي چې د باندې اطلاق د عدل کیږي چې زید عدل ده. نو دا کتاب کې خو کامل هدایت پروت ده، نو لکه ټول چې خپله هدایت وي، دی خو هدایت کوونکی ده، لکه خپله چې هدایت د مبالغې د وجې نه هدن هغه مصدر راوړ. هدن للمتقین دغه کتاب دغه قرآن عظیم شان ښودونکی د متقیانو ته، پرهیزګارانو ته. هدایت په څو قسمه ده؟ دوه قسمه. یو هدایت علی ما یوصلو، یو هدایت موصله ده. هدایت علی ما یوصلو چې یو چاته لاره وښیي چې دغه لاره ده اتې ورباندې ځه. او هدایت موصله دا ده چې د لاس نه ونیسي هغه ځای ته یې ورسوي. دا قرآن عظیم شان هدایت کوونکی د متقیانو پرهیزګارانو ته. اوس د هدایت نه د کوم هدایت مراد ده؟ که چېرته هدایت نه علی ما یوصلو مراد شي په اوله معنا باندې، بیا صرف متقیانو ته هدایت ده، که کافرانو مسلمانانو نیکو بدو ټولو ته هدایت ده؟ ټولو ته هدایت. ولې الله څه وایي بل ځای کې؟ هدى للناس، ټولو انسانانو ته هدایت ده. بیا څنګه وایي هدى للمتقین؟ دا په اعتبار د فایدې اخیستلو سره متقیانو فایده پې واخیستله ځکه دوی خاص ذکر کړو. او دویم که چېرته هدایت نه څه واخلو؟ هدایت موصله واخلو چې حق ته وصل کوونکی ده، بیا خو کوم اعتراض نه واردېږي ځکه حق ته یې وصل کړي څوک دي؟ متقیان دي. نور خلق حق ته وصل نسو باندې، متقیان حق ته وصل سو. چې حق ته وصل سو نو ځکه هدى للمتقین ویلې چې متقیان پرهیزګاران خلک حق ته وصل کړي دي، هغه د ایمان راوړی ده، عمل ورباندې کړی ده. قرآن عظیم شان
دا د یو ښې غذا مثال لري. ښې غذا، ښه غذا که مریض ته ورکړي هغه ته تاوان کوي. طاقت دوایګانې که چېرته یو مریض ته ورکړي هغه ته تاوان کوي، ولې هغه کې رطوبات موجود دي، هغه کې میکروبونه موجود دي، هغه کې وایرسونه موجود دي. د طب په لحاظ هم دته اول انټي ورکوي. انټي چې ورته ورکړه امپیسیلین او کلاکساسیلین او ریتروسین او زیترومایسین دا ورته ورکوي چې رطوبات یې وچ شي، بیا پس دغه طاقت دوایګانې ورکوي. نو دا قرآن عظیم شان لکه ښه غذا داسې ده، ښه دوا داسې ده. نو که څوک مریض وي هلته په چا کې ایمان نه وي نعوذ بالله، هغه دپاره بیا تاوان ده. ولا یزید الظالمین الا خسارا. خو دا قرآن عظیم شان کې نقص نه ده، په ده کې نقص موجود و. متقیانو فایده ورباندې واخیستله، حق ته وصل سو. نو چې وصل سو نو چې هدایت موصله سي، نو ځکه دوی ذکر که ځکه دوی حق ته وصل کړي دي. هدى للمتقین، دا کتاب چې د هدایت کوونکی لارښودونکی د پرهیزګارانو ته. تقوا څه شي ته وایي؟ څه صفات خو دلته الله تعالی د متقیانو ذکر کوي، خو دا نمونې دي. نمونې دي. اصل کې تقوا په څو قسمه ده. یو ادنا درجه د تقوا ده، د پرهیزګاري ده، ځان ساتنې ده. تقوا ځان ساتنې ته ویل کېږي، پرهیزګاري ته ویل کېږي. ادنا درجه د تقوا دا ده چې نفس ایمان یې راوړ. یو سړی ګناهګار ده، فاسق و فاجر ده، خو مؤمن ده، په هغه ټیټه درجه تقوا سره دی بیا متقي ده. دومه درجه د تقوا دا ده چې د غلطو عقایدو نه ځان وساتي. ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ده، بني اسرائیلو کې 2 ډلې وي، د ما په امت کې به 3 ډلې راسي. كلهم فی النار الا واحده، ټولې به دوزخ ته ځي خو یوه ډله به جنت ته ځي. صحابه کرام رضی الله عنهم پوښتنه وکړه دا یوه ډله به څوک یا رسول الله؟ وما انا علیه و اصحابي، په کومه طریقه چې زه روان یم اهل سنت دې تعبیر ده، او په کومه طریقه د ما صحابه کرام روان وي والجماعه دغه تعبیر ده، اهل سنت والجماعه. نو لاند حق به څنګه پیژنو؟ د حق خلک څوک دي چې د رسول علیه الصلاة والسلام په طریقو باندې واقع عمل کوي او صحابه کرامو ته په غټه سترګه باندې ګوري، هغو بې ادبي نه کوي، هغه ټول عدول و عادلان ګڼي. دا اهل سنت والجماعت دي، دا ناجیه ډله ده. دا به دوزخ ته الله تعالی نه بیایي. د عقیدې په لحاظ باندې عقیده د دغو سالمه ده. نو دومه درجه د تقوا دا ده چې د غلطو عقایدو نه به ځان ساتي. درېمه درجه د تقوا دا ده چې د حرامو نه به ځان ساتي، بدعاتو نه به ځان ساتي. دا درېمه درجه تقوا سو. څلورمه درجه د تقوا دا ده چې له شکمنو شیانو نه به ځان ساتي. صریحي حرام نه دي، خو شک دی دا اوس ماته روا ده که ناروا ده. دغه نه ځان وساته، الله به د ټول دین وساتي. بخاري شریف کې اوږد حدیث مبارک ده، حلالم ښکاره دي حرامم ښکاره دي، په مابین کې شکمن شیان دي. چا چې د شبهناکو شیانو شکمنو شیانو ځان وساته دی وساتل سي. بیا په دغه حدیث مبارک په آخر کې ذکر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د انسان په وجود کې یوه ټوټه ده چې هغه صالحه سي ټول بدن صالح کیږي، چې هغه خرابه سي ټول بدن خرابیږي. الا وهي القلب، خبردار هغه زړه د زړه کې کوشش وکړي. هلته بیا محدثین کرام اعتراض کوي چې د حدیث مبارک اول و اخر ځای رانه لګیږي. حلال و حرام خو په تجارتي امورو کې راځي، په خوراکونو کې راځي، او د زړه اصلاح دا خو په اخلاقیاتو کې راځي. نو دې مناسبت څنګه راځي؟ و ډیر بهترین مناسبت ده. ولې اول د حدیث مبارک کې د حلال او د حرامو بیانم ده، او د شکمنو شیانو نه ځان ساتنه ده، د شبهناکو نه ځان ساتنه ده. د شبهناکو نه ځان ساتنه هلته راځي چې د زړه اصلاح راسي. که د زړه اصلاح نه وي راغلی، هغه په حرام هم نه یي بند، نو په شکمنو شیانو خو خود نه یي بند. نو د شکمنو شیانو نه ځان وساتي. دا څو درجې شوې؟ 4 شوې. او 5مه اعلی درجه د تقوا هغه دا ده چې زړه د ماسوالانه فارغ کړي.
په زړه کې د یو الله سره محبت وي. هر څه د یو خدای دپاره کوې. ټول اوقات د یو خدای ته دې ورکړي دي. ټول اوقات د تا په مراقبه باندې وي. لکه واغظ خلیفه سیمبارک رحمت الله علیه مقدمه تصوف کې یو بیت لیکلی، یو سالک وایي با احد در لحد تنگ بگویم اشنایم توی غیر تو بیگانه یما. وایي په تنگ لحد کې به احد ته ووایم چې یا الله ته مې اشنای بې د تا نه مې ټول پردی کړي وو د تا دپاره. نو دی مبارک لیکي چې د داسې اشناو د داسې موحد دپاره د داسې بنده دپاره به الله تعالی کومه معامله ورسره وکړي، بې د رحمت نه بله معامله به ونه کړي. تصوف مقصد هم دا ده، تصوف هدف هم دا ده چې د زړه کاسه د زړه منځ ماسوا الله نه فارغ که. که هر څه کوي د خدای په خاطر یې کوه. دا چې تصوف کې خلک غلط کارونه کوي دا تصوف نه ده. تصوف اصلي شریعت په ځان باندې عملي کول، هم په ظاهر هم په باطل، دغه حقیقت تصوف ده. که یو ذره مخالفت د سنتو پکې و دا تصوف نه ده. دا موږ ته خپلو مشایخو دا توصیه کړې ده. دا د حضرت مجدد صاحب رحمت الله علیه توصیه ده. دا د نورو بزرګانو توصیه ده. یو ذره چې د سنتو مخالفت پکې، د رسول صلی الله علیه وسلم طریقې مخالفت پکې، دا هیڅ کله تصوف نه ده. تصوف هغه ده چې په ظاهر او باطن باندې شریعت عملي کړي، دغه ته تصوف وایي. اخلاص در کې پیدا سي، هر څه د خدای دپاره. نو دا درجې د تقوا دي. نو قرآن عظیم شان هدى للمتقین ده. او دا نکته هم یاد ولرئ ګلانو، طالبانو، مولوي صاحبانو، چې قرآن عظیم شان هدى للمتقین څه. نو دا هدایت د قرآن عظیم شان په اندازه د تقوا د انسان سره ده. چې څومره تقوا په انسان کې موجوده وي دومره دا ورته هدایت ته دومره حقایق او اسرار ورښیي. امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه 12,000 مسلې د قرآن او حدیث نه اخیستې دي. 12,000 مسلې د قرآن، خو تقوا اعلی درجه وه. څومره مسائل مستنبط کړ. داسې نور ائمه مجتهدینو، داسې نورو استادانو څومره حقایق او معارف د قرآن عظیم شان ته چې سړی غواړي ځان وروغورځوي، تقوا ځان کې زیاته کړه. ځکه دا قرآن عظیم شان دا د الله تعالی جل جلاله کلام ده، د الله جل جلاله یو راز ده، هدى للمتقین ده، ولا یزید الظالمین الا خساره ده. ګوري نو چې دا یو راز او هدى للمتقین سو د متقینو خپل درجې دي. ګوري فساق او فجارم په نفس ایمان خو دوی سره هم شته، لیکن عملي په قرآن عظیم شان کړی ده نه ده کړی. هغه اسرار دوی ته الله نه دي ښودلي. داسې درجې په درجې باندې چې څومره تقوا په چا کې زیاتېږي دومره هغه اسرار د قرآن عظیم شان الله تعالی درته ورښیي. اوس متقیان څوک دي؟ په نمونو سره یو څو نمونې الله تعالی موږ تاسو ته بیانوي. الذین یؤمنون بالغیب، هغه کسان دي چې دوی ایمان لرونکي دي په غیبه باندې. دا یو صفت. دویم صفت ویقیمون الصلاة، او دوی سم ادا کوي لمونځ. دریم صفت ومما رزقناهم ينفقون، او د هغه څه نه چې موږ ورکړي دي دوی مصرف کوي. دا د څو قسم عباداتو نمونې الله تعالی موږ تاسو ته د تقوا راوښودلې. تقوا کې اول شرط ایمان ده، ځکه ایمان چې نه وي بیا خو ادنا درجه د تقوا هم درته رانغله. ایمان به یې پکې. دې کې اعمال د وجود د انسان په جسد کې بیا یو قلب ده چې د ټول وجود پاچا ده. دغه نمونه یې راوښودلې یؤمنون بالغیب. او د ټولو جوارحو اندامو نمونه یې راوښودلې یقیمون الصلاة. دا صرف په نمونو باندې اکتفا دلته سوې ده. او د مالی عبادت نمونه یې راوښودله ومما رزقناهم ينفقون. د زړه تقوا یې راوښودله، د جوارحو یې راوښودله، د مالی تقوا یې راوښودله. دا فقط د دو قسمونه سو. نور خو تقوا صرف دا نه ده چې خالي دا شیان یې وکړو دی اتې په اعلی درجه متقي سو. خو ډېر شیان د حج نسته، روزه نسته،
دا خو ګوره فرضیاتو کې راځي، داسې ډېر امور دي په قرآن عظیم شان کې درته راځي، خو دا فقط د دغو اندامونو هغه نمونې موږ ته الله تعالی راوښودل. دغه کسان متقیان دي الذین یؤمنون بالغیب چې دوی ایمان لرونکي په پټه باندې دي. یو شی د ده نه پټ ده، دی یې نه ویني خو ایمان پې لري. جنت وینو ایمان پې لرو، دوزخ وینو ایمان پې لرو، حوض کوثر وینو ایمان پې لرو، پل صراط وینو ایمان پې لرو، رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسې لیدلی ایمان پې لرو، نور انبیا علیهم السلام چې مخکې تیر سوي دي او خو صحابه کرامو نه ولیدلي ایمان پې درلود. موږ تاسې ټول ایمان پې لرو. ځکه ایمان د پټې قبول ده. که یو وارې هغه حالات دی وویني په سترګو باندې بیا ایمان نه قبلیږي. دغه فرعون چې کله غرقېده، د غرقېده حالت کې درته رابسي په څو طریقو باندې کلمه وایي. خو جبرائیل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قصه کوي چې که تا زه لیدلی وی چې هغه د جراب چکړې مې راخیستې په دې خوله کې مې ورته ښکته کولې، ان تا به ډېر تعجبي حالت لیدلی. هلته قبلیږي نه بیا. لمر چې د مغرب د طرف نه راوخیږي، توبې دروازه بنده خو ویل ده په سترګو باندې. په قیامت کې به چې هغه عذابونه او حالات د کفار وویني، ټول به وایي چې موږ دنیا ته وګرځو بیا موږ عمل صالح کوو. دا به ټول بیا پکې معنوي، خو هغه الله تعالی بیا نه قبلوي. خو بالغیب دا نه مانه چې دا نسته، لیدل کېږي خو د ده نه پټ وي. لیدل کېږي ځکه موجود خو دی، جنت او دوزخ موجود دي که نه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی ورښودلي کې نه دي ورښودلي، او د ډېر احادیث په دې کې راځي. بخاري شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په قسم سره وایي چې زه مې حوض ته ګورم، لیده یې حوض ته ګورم، نو خو د ده الله تعالی ورښوده موجود خو دی، او په قسم سره وایي. او د بخاري شریف حدیث ته علامه قسطلاني صاحب هلته ورسره ذکر کوي، وایي په نظر د کشف حقیقي سره یې لید. عذاب قبر موږ تاسو خو نه وینو، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم لیده کې نه لیده. یهودو ته چې په قبرو کې عذاب ورکول کېده، رسول الله بارکه حال ذکر کوي که نه که ذکر. هغه دوه کسان چې په قبر کې دوی ته عذاب ورکول کېده، په تکلیف باندې وو. بخاري شریف کې حدیث راځي، نور صحاحو کې راځي چې دوی ته عذاب ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولده کې نه ولده، نو امکان د لیدلی وي، لیکن الله تعالی دا پټ کړي وي، خو ته به ایمان پرې راوړې، دا به د عقیده وي داسې موجود دي. ویقیمون الصلاة، دویم صفت د متقي دا ده چې دوی سم ادا کوي لمونځ. په ټول قرآن عظیم شان کې چې لمونځ ذکر کېږي په قید اقامت سره ذکر کېږي، دې ته ډېر متوجه سي. اقامت سم درولو ته وایي. یقیمون الصلاة الف لام عهدي دي، دوی سم ادا کوي الصلاة هغه لمونځ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ښودلی ده. موږ تاسو د فقهاو ائمه کرامو تشریح کړې ده. هغه لمونځ دوی په صحیح طریقه سره ادا کوي، دې کې نقصان نه کوي. ټول قرآن عظیم شان کې یقیمون الصلاة، مقیمین الصلاة، اقیم الصلاة، ټول ګوري اقامت. او دویم په جهاد کې الله تعالی په ټول قرآن عظیم شان او احادیث مبارکه وکي فی سبیل الله قید سره وایي چې جهاد الله ته قبول د په قید دی چې دا به د الله په لاره کې او د خدای د رضا لپاره وکړي. او دریم ذکر چې الله تعالی په ټول قرآن عظیم شان کې ذکر کوي په کثرت سره مقید کوي. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، مجاهد ته ځان ته وایي، مقابل د دښمن کې ټینګ سه الله ډېر یادوه بیا به کامیابېږي. تجارو ته دغه وایي رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، د خدای له ذکر بیخي مشغوله کوي نه، همیشه الله ته متوجه وي. حتی انبیا علیهم السلام ولا تنیا فی ذکری، ما په ذکر کې به سستي نه کوي. نو په ټول قرآن عظیم شان کې چې مونږ ذکر کېږي په اقامت سره الله تعالی رانه غواړي. اقامت څه معنا سوه؟ یعنې سم ادا کول د ټولو حقوقو سره. ته چې کله مانځه ته راځې اول به د وخت لحاظ کوي،
له وخته به مخته وروسته نه کوي کتاب موقوته ده مونځ بیا مستحب اوقات معلوم دي په دغو اوقاتو کې به تر مونځ کوي بیا به په صحیح طریقه سنت طریقې باندې ته اودس کوي موږ تاسو ته محدثینو مبارکانو امام بخاري صاحب مبارک او نورو ائمه کرامو څومره ډېر تحقیق په دې نقل د حدیثو کې کړی ده ګورئ دا داسې عبث تحقیق دوی نه ده کړی چې خولې ته 3 وارې اوبه اچول یا مسواک وهل یا پزې ته 3 وارې اوبه اچول او 3 وارې شیندل استنشاق استنثار دواړه راغلي دي ګورئ حدیثو کې خو دا خو اهمیت یې وجه دوی دا تحقیق کړی ده 3 وارې به اوبه هم ورته اچوي 3 وارې به بیرته هغه اوبه شیندې چې ښه صفا سي ولې خو تا خو د الله تعالی سره اوس خبرې کوي الصلاة معراج مؤمن بخاري شریف کې په دې معنا باندې ډېر احادیث مبارکه راځي نو په صحیح طریقه به ته اودس وکړې که قضای حاجت ته ولاړې اودس دې مات که د اودس د وچوالي به ډېر لحاظ ساتي ګورئ نن عامه طبقه په دې کې واقع ده تشناب ته ولاړ سي مخیه هغلته ضرورت ادا کی بیرته دستي راوځي د استنجام کړي خو نه د اودس کېږي چې تر څو پورې استبرا ونه کړي فقه کتابونه خو ما د ویلي دي که نه دا فرض ده اطمینان به حاصلوي چې څاڅکي د بولو نور ودرېدل د هر چا مختلف حالات دي د چا په ټوخي سره درېږي د چا په څملاستا سره په اړخ کېده د چا په کېناستا د چا په ګرځېده د چا په نورو طریقو باندې خو چې ته یو وارې ولاړې بېرته راسه لږ وګرځېږه چې هغه څاڅکي د بولو ولاړ دی که نه دی ولاړ که ولاړو بس ته خپله تجربه په 3 واره باندې وکړه چې په دغه اندازه باندې ما هغه څاڅکي د بولو درېږي دا در باندې فرض ده ځکه چې بولې ونه درېږي خو اودس نه کېږي بیا دې هلته استنجا وکړه هغه اوبه څاڅي کالي دې مردار سو ځان دې مردار سو کالی پاکوالی هم فرض ده د مانځه دپاره ځان پاکوالی هم فرض ده د مانځه دپاره نو چې اودس ماتې ته څوک لاړ شي په دې کې اوس ډېر خلک واقع دي موږ نه ډېر خلک دا پوښتنې کوي چې دغه باره کې اوس ډېر خلک حتی ډېرو ځایو کې امامان داسې دي څنګه هلته تشناب ته نه ځي بیخي یعنې دقه یې ملا نه وتل دستي بېرته راوځي که تا دا استبرا څنګه وکړه اطمینان څنګه درته حاصل سو الله خو اقامت د منځ رانه غواړي سم مونځ نو سم مونځ خو شرایط لري شرایط خدا دی اول به ته خپل ځان ښه پاکوې اطمینان به درته حاصلیږي د هغه نه وروسته به راځې په سنت طریقه باندې به اودس کوې بسم الله والحمد لله على دین الاسلام یا بسم الله العظیم والحمد لله على دین الاسلام دغه بسم الله دی چې اویله ټول بدن دی په اودس پاکیږي که بسم الله دی ونه ویله خالي هغه اندامونه پاکیږي چې هغه پرې دي منځل څومره لوی حکمت بسم الله کې ټول اندامونه پاک سو او که بسم الله ونه وایي صرف هغه اندامونه چې پرې دي منځل هغه پاک سو بسم الله دی اوی لاسونه 3 وارې پرې منځه خولې ته اوبه واچوه مسواک په سنت طریقه باندې په غاښو باندې چې غاښونه ښه پاک سي هر اوداسه سره مسواک وهیه په وخت ځنکدن کې به الله کلمه نه درنه یېروي دا لویه فایده ده خوله دې پاکه الله پرې راضي ده په ژبه باندې په اوږدو باندې په ستونې باندې داسې راتېر کړي نبي علیه مبارک په دا ستونې باندې داسې راتېر کړي چې داسې به یې وکړو ورسره مبارک داسې به یې خوله صفا کوله او خو په دې راز پوه ده چې زه د چا سره خبرې کوم مسواک دې ښه وواهه خوله دې ښه پاکه کړه پزې ته 3 وارې اوبه اچوه 3 وارې بېرته شینده ښه یې پاکوه بیا اوبه راواخله مخ ته اوبه واچوه د بیخو د ویښتانو نه تر لاندې ځنې او د یو غوږ نه تر بله غوږه پورې دا مخ مینځل بیا چې مخ دې پرېمینځه ښی لاس څنګل نه که لږ اوبه پورته سي په ورځ د قیامت باندې غر محجلین به دا امت د اندامونه د مینځلو به دا پړه کېږي په ورځ د قیامت باندې دا ښه په کمال وجه سره 3 وارې پرېمینځه بیا چپ لاس بیا د سر ټول سر مسحه بیا غوږونه د سر د مسح سره ځکه الاذنان من الرأس راغلي دي بیا د غاړې مسحه غاړه دغه رګونه دي ګوري څټ نه دغه حلقوم ستونی نه دا د څټ او د حلقوم د ستوني په منځ کې دغه رګونه دي دغه رګونه دا هغه دي دغه مسحه دا رقبه ده دغه مسحه ګورې
په دغه د ګوتو په شا باندې به دغسې مسحه کړي. دا د چې وکړه دې نه وروسته د ګوتو مسحه دغسې راځي او د ګیرې ته به لږ اوبه واچوي که ګڼه ګیره یي لاندې طرف نه دغسې مسحه کړي. د لاندې طرف نه دغه د رغوی به لاندې طرف ته سي شا به یې پورته طرف ته سي. دا چې وسو دې نه وروسته به پښې پرېمینځي. د پښو مینځلو خلال بیا د ښۍ پښې د خچنۍ ګوتې نه شروع کېږي. لاندې طرف نه به یې د چپ لاس په خچنۍ ګوته باندې په دې وړکۍ ګوته داسې به یې خلالوي چې ټول ښه پاک سي. داسې ښه دې پرېمینځه په سنت طریقه دې اودس وکړه بیا به تا ته الله د سم مانځه توفیق درکوي. حضرت علي کرم الله وجهه به چې کله اودس وکړه رنګ مبارک به زیړ واوښته. چا ورته ویل ولې دومره ورخطا کېږي چې کله ته مانځه ته ځې اودس دې وکړه رنګ دې زیړ واوړي. وایي تاسې څه خبرې چې ما د چا سره خبرې کېږي. صحابه کرامو څنګه استغراق په مانځه کې. بخاري شریف کې حدیث مبارک دی دوه صحابه کرام دي پیره یې ده. دا یو ویل چې ما پیره ده نوبت یې ده دا بل څملاسته. دوی له خوښې وخت ولې ضایع کوم راځه لمونځ به هم کوم او پیره به مې وخت به مې نه ضایع کړي. چې په مانځه ودرېدی بل طرف نه کفار ورباندې پام څه غیشې پې ایستل. دوه که درې غیشې په بدن باندې بند سو وینې پرې روانې دي دی مبارک غږ نه کوي. مونځ چې خلاص که د هغه نه وروسته یې ملګری راجع کړو اول نه ویلې راته او ما یو صورت د قرآن عظیم شان شروع کړ هغه مې نه سوی قطع کول. او موږ تاسې منځونه څنګه یي اول مو دې ته پام نه دا مونځ کوو موږ چا ته ولاړ شو. اقامت ویل کېږي د اقامت په حال کې م خبرې کوو. الله څومره د افسوس خبره ده. تو خدای چې یو شی پاچا ته ورځي امیر المؤمنین صاحب ته ورځي والي صاحب ته ورځي وزیر صاحب ته ورځي څومره هیبت پې پروت دي څومره په احتیاط ورځي. په هغه دهلیز کې د شور ماشور کوي چاته دته غږ رسېږي. دلته اقامت ویل کېږي خو اقامت سره هغه کلمات وایي قد قامت الصلاه کې د دعا کوي اقامها الله الله دې اقامت وکړي د لمانځه الله دې ثابت ولري دا وایي. بیا په ډېر عجز او عاجزي باندې مانځه ته درېږي. بیا چې مانځه ته ودرېږي اول خو دې ته پام نه څه وخت مونځ کومه الله اکبر یې وکړه دا واسکټ هم داسې ښه حرکت ورته ورکړي په دواړو لاسو باندې ته به وایې چې زوم د دې خوښې کر روان ده مه کوه خدای ته ولاړې داسې مه کوه. بخاري شریف کې حدیث مبارک راځي که چېرته د سجدې ځای کې داسې شګې چوي چې سجده نه لګېدله که لابدي دې و ضرورت یو وارې ایسته که که ډېر ضرورت دوه وارې بس درېیم وار به نه ایسته کوې. نو ځکه بعضې فقهای کرام وایي چې لاس درې وارې وښورېده مونځ پاسېدی. هلته حدیث مبارک کې دوه وارې ضرورت راغلی ده که لابدي دې و دوه وارې ایسته که عام ضرورت په بنا باندې نو په دواړو لاسو باندې واسکټ هم برابرېږي. بیا لمن په دواړو لاسو باندې شا دې طرف نه برابر و د مخې طرف نه برابر و دا لمونځ نه ده ګوري. یو امیر په حضور کې سید داسې نشي کولی نو د رب العالمین په حضور کې څه رقم کوي. نو کله چې اودس ته په صحیح طریقه وکړو مانځه ته راغلی او جمعې ته راغلی ډېر په عاجزي باندې به داسې حضور برابر کړي زه د الله په حضور کې ولاړ یم. بیا ښه طریقه یې وایي دا ده سړی دا فکر وکړي چې میدان د حشر ده مالک یوم الدین سورت فاتحه کې هم څنګه ویل خو تعلیم المسأله و مالک یوم الدین چښتن د دې ورځې د جزا. نو میدان د حشر ده د الله په حضور کې زه مجرم ولاړ یم زه ګناهګار ولاړ یم. نو په ډېر اخلاص باندې به لاسونه داسې پورته کړي په دغه طریقه باندې مخ به د قبلې طرف ته سي داسې او د غوږو نرمۍ به د غوږو نرمۍ سره بټه ګوته غټه ګوته دا به داسې برابره کړي. دې کې درې قسمه احادیث مبارکه راغلي. امام ابو حنیفه رحمه الله حتی الامکان په ټولو روایت باندې د عمل کوي تر څو چې تطبیق کېدی شي امام صاحب مبارک حدیث نه پرېږدي. یو قسم احادیثو کې فروع اذنۍ راغلي دي د غوږو پورته طرف. یو قسم احادیثو کې لاندې نرمۍ راغلي. یو قسم احادیثو کې ولې راغلي دي د ولو د برابرۍ باندې. نو امام صاحب مبارک وایي چې بټې ګوتې د نرمیو سره برابرې که د ګوتو څوکې به د فروع اذنۍ سره برابر سي بندونه به د ولو سره برابر سي په درې وړه حدیث به عمل لاسي. بیا دې چې الله اکبر که ګورئ عملا الله لاس دې پورته که ګورئ لاس پورته دا صورت دې ده چې ما د دنیا د ټولو شیانو نه لاس واخیست. الله اکبر الله لوی ذات یو الله ته مې ځان بندي وتاړه زه د الله په حضور کې ولاړ یم. بیا به لاسونه چې نیسي د نامنه لاندې دغه ښی لاس به په چپ لاس باندې
چپ لاس باندې داسې برابر کې دا د ګوتو څوکې څنګلو ته برابر شي ځکه دې کې هم څو روایت راغلي په دې ټول امام صاحب عمل کوي دا به داسې برابر شي او دا دوه ګوتې په حلقه کې داسې په دغه طریقه باندې او ډېر په عاجزي به ودرېږي نامنه لاندې به لاسونه وتړي ولې دې کې یو قسم احادیثو کې تحت الصدر راغلي دي یو قسم احادیثو کې تحت السره راغلي دي امام شنبره کوي تحت السره که دواړه حدیث به د عمل راسي کې فوق السره کې تحت الصدر په حدیث به د عمل راسي و تحت السره په حدیث د عمل نه راځي تحت السره که و تحت الصدر هم تحت السره هم په دواړو احادیث باندې عمل راغی داسې احادیثو کې به تفصیل راځي امام شنبر حتی الامکان تطبیق کوي نو الله تعالی ته به ښه په عاجزي ودرېږي لمانځه ته به دې پام وي قرات تلاوت ته به دې پام وي هغه معنا ته به دې پام وي بیا دغسې په رکوع باندې دغسې په سجده باندې ډېر په عاجزي باندې کله کله بیا داسې کیفیت الله تعالی په دې حضور او په خشوع حضور سره چې مونځ وي داسې یو کیفیت الله تعالی پیدا کوي لکه شیخ سلیم الله خان صاحب رحمه الله کشف الباری کې نقل کړي دي فضل الرحمن مراد گنجابادي صاحب حواله باندې وایي زه چې الله تعالی جل جلاله ته په سجده باندې سر کېږدم داسې راته معلومیږي چې الله تعالی د ما سره محبت کوي خو دا چې اصحاب د معرفت نه وي سون مونځ نه وي دا کله ورته معلومیږي بیا په دې یو سجده کې چې الله تعالی کوم خوند پیدا کړی ده چې یو د دې په خوند باندې پوه سي بیا به تاسې پوه شئ چې اصل د مانځه حقیقت څه شی ده نو قرآن عظیم شان کې ټول قرآن عظیم شان کې الله تعالی جل جلاله امر کوي یقیمون الصلاة دوی سم ادا کوي لمونځ ومما رزقناهم ينفقون او د هغه څه نه چې موږ ورکړي وي دوی نفقه کوي ګورې مما د تبعیض دپاره ده بعضې د هغه څه نه چې موږ ورکړي دي دوی نفقه کوي دا هم د الله تعالی یو رحمت ده که ټول مال الله راته ویل چې نفقه کوي خو نفقه کوم خو د الله مال ده په حقیقت خو الله یې ورکوي لکه یو څوک چاته روپۍ ورکړي چې دا د سره واخله فلاني ته یې ورکړه خو ټولې به ورکوي که به ځان ته هم ګرځوي ټولې به ورکوي دا خو الله وایي چې موږ ورکړي دي او دې کې الله تعالی یو عجب یو طریقه موږ ته راښیي عجبه طریقه راښیي چې زکات په ځان مه بوج کوئ مسلمانه صدقاتو یو چا سره کومک او همکاري په ځان مه بوج کوه دا بوج خو هلته راځي په یو چا باندې دا فکر کړي چې ما ګټلی دي دا خو د قارون صفت و دا به په خپل ځای کې به تفصیل وایو انشاءالله قارون به دغه ویلي چې ما ته دا دنیا راکړې سوې ده دا د ما د علم د وجې نه چې ما علم د کیمیا زده ده دومره دنیا راکړې سوې ده داسې نه ویلې چې الله راکړې ده نو موسی علیه السلام چې امر الهي ورته ذکر کړ په 100 روپۍ کې 1 روپۍ ورکړم فقیرانو ته دا هم په ده بوج شو ولې ده ویل چې ما ته په خپل علم راکړې سوي دي مسلمانه دا د قارون خوی ځان کې باید رانه ولو دغه د الله قرآن ته وګوره الله تعالی څه وایي ومما رزقناهم او ځینې د هغه څه نه چې موږ ورکړي دي ينفقون دوی مصرف کوي موږ ورکړي دي بس هته بوج ختم سه لکه څوک چاته 1 لک روپۍ ورکړي چې یو کال په دې کارم وکړه د کال په آخر کې 1.5 روپۍ پلاني ته ورکړه دی به څومره خوشحاله وي چې یو کال کارم پې کوم او 1.5 روپۍ 50,000 خو به ورکړم څومره به پې خوشحاله وي دا 1 لک به ټولې ورکړم چې ګټې دي ماس ولې هلته دا فکر جوړ ده چې ده راکړي دي دلته د خپل تجارت کې دا فکر نه ده جوړ چې الله راکړي دي دا فکر جوړ ده چې ما ګټلی دي ډېر خلک څومره ستړي ستوماني کې خو یې وایي نه دوه کېږي خو الله نه یې ورکړي خو الله ته رجوع پکار ده نو دا د متقیانو صفات سو مولوي صاحب دې خواته راځي والذین یؤمنون دا اوس د هغو مؤمنانو صفت الله تعالی ذکر کوي چې مخکې اهل کتابو بیا وروسته دوی په اسلام باندې مشرف شوي دي او ایمان راوړی ده متقیان څوک دي والذین یؤمنون بما انزل الیک او هغه کسان دي چې دوی ایمان لرونکي دي په هغه څه باندې چې تا ته نازل شوی دی چې قرآن عظیم شان ده وما انزل من قبلک او په هغه څه باندې ایمان لرونکي دي چې نازل شوی ده مخکې له تا نه چې هغه تورات ده انجیل ده لکه عبدالله بن سلام رضی الله مبارک او د پخوانیو کتابو عالم و لوی عالم و قصه به په خپل ځای کې به انشاءالله تفصیلي راځي نو هغه هم په اسلام باندې مشرف شو دغه متقیان خلک دي وبالآخرة هم یوقنون او په آخرت باندې دوی یقین کوي آخرت مني اولئک علی هدى من ربهم دا کسان چې په دغو صفاتو باندې موصوف دي دا مخکې ذکر شو دا علی هدن په هدایت باندې دي په سمه لار دي سمه لار چیرې تلل ده
جنت ته. دوی په سمه لار دي چې هغه شریعت ته د جنت لار ده، خو د الله فضل د ورباندې علی هدى من ربهم، په هدایت باندې طرفه د رب د دوی نه چې الله دوی ته دا ښودنه کړې ده. واولئک هم المفلحون، او دا کسان چې د خاص دوی کامیاب دي. ولې که ایمان را نه وړي بیا خو نه کامیابېږي. مفلح چاته وایي؟ تاج المشایخ سے مبارک و دی انوار المشایخ سے مبارک رحمت الله علیه ما په حواله باندې ویلې، وای مفلح ناجون مما هربوا فائزون ما طلبوا. ډیره جامع تفسیر ده. ناجون مما هربوا فائزون ما طلبوا، چې شي نه چې تیښته کوي دغه ټول نه به الله خلاص کړي، دغه مفلح ده. او چې شی غواړي د کامیابۍ شیان وي هغه ټول به الله تعالی درته ورکوي، که دنیا دي که آخرت ټول پکې راغله. دا د مؤمنانو حال الله تعالی ذکر که. اوس د صریح کفارو حال الله ذکر کوي. ځکه ما مخکې درته یادوري وکړه چې قرآن عظیم شان کې د مؤمن حال ذکر کیږي، د کافر ذکر کیږي، د کافر ذکر کیږي، د مؤمن ذکر کیږي، جنت ذکر کیږي، دوزخ ذکر کیږي، دوزخ ذکر کیږي، جنت ذکر کیږي. ځکه ایمان په مابین د خوف و رجا کې ده، او الله تعالی د کامیابۍ لارې هم راښیي او د بدۍ لارې هم راښیي. دغه نه ځان وساتئ، د بدۍ لارې هم راښیي، دغه نه ځان وساتئ. دا د کفر طریقې دغه باندې مه ځئ، بیا هلاکیږئ. ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. بېشکه هغه کسان چې دوی کافران سوي دي، سواء عليهم برابره ده په دوی باندې، انذرتهم که ته دوی ویروي، ام لم تنذرهم که نه ویروي، یعنې انذار وکړه ایاهم، ویرول دي تا دوی لره یا نه ویرول دي تا دوی لره، لا یؤمنون د ایمان نه راوړي. د هغه کفار چې دوی په حالت کفر کې مړه کیږي، لکه ابو جهل، علی لعنه، عتبه، شیبه، امیه بن خلف، داسې نور، دوی ایمان نه راوړي. ولې نه راوړي؟ دا لکه علت د ما سبقه دپاره. ختم الله علی قلوبهم، الله تعالی مهر لګولی ده په زړو د دوی باندې، وعلى سمعهم، او په اورېدلو د دوی باندې، په غوږو باندې، وعلى ابصارهم غشاوة، او په سترګو باندې پرده ده. په زړو باندې مهر لګولی ده، حق باندې نه پوهیږي. په غوږو باندې حق نه اوري، په سترګو پرده د حق نه ویني. که ته وایې دا خو بیا مجبور س چې الله تعالی مهر یې په زړه هم ولګاوو، په غوږو او په سترګو هم پرده سو، نو بیا څنګه دوی مکلف دي؟ ولې بیا الله تعالی عذاب ته بیایي؟ دا خو مجبور سو. د حق د پیژندلو خو دغه درې طریقې سوې: په زړه کې پوهه، په سترګو لیدل، په غوږو اورېدل. دا درې لارې خو الله پې بندې کړې د حق. چې الله بندې کړې بیا نو عذاب ولې ورکوي؟ دا عامه قاعده زده کړئ. ګورئ، دا چې څوک مؤمن کیږي او نیک عمل کوي، الله جنت ورکوي. څوک کافر کیږي، الله عذاب ورکوي. دا داسې تقدیر الله نه ده کړی چې په کلمه د کون سره کوي چې ته مؤمن سو دی غیر اختیاري سي پکې، ته کافر سو دی غیر اختیاري سي. داسې تقدیر الله نه ده کړی. دا د موافق د علم د الله تعالی دا تقدیر کړی ده. پلانی به په خپله خوښه باندې، په خپل زړه باندې، په خپله غوښتنه باندې ایمان خوښوي، نیک عمل به خوښوي، نو جنتي. پلانی به په خپله خوښه باندې کفر خوښوي، بد عمل به خوښوي، جهنمي. دا موافق د علم د الله، خو علم ازلي لري. د علم ازلي د الله تعالی موافق دغه فیصلې سوي دي. نو انسان مجبور نه سو، دا په خپل کسب سره دا کار د کړی دی. ولې بل ځای کې څه وایي؟ بما کنتم تکسبون، بما کنتم تعملون. اصل هر انسان الله تعالی په چی پیدا کړی ده؟ په فطرت پیدا کړی. کل مولود یولد علی الفطره، هر پیدا سوی په فطرت باندې پیدا کیږي. ټول وعده کړی دی الله تعالی سره. الله ورته ویل الست بربکم قالوا بلا، زه د تاسو رب نه یم؟ ولې نه، ته د موږ رب یې. ټول وعده د الله سره کړې ده، که مسلمان ده که کافر. داسې نه ده چې دی کافر کیږي، دی د اول نه مهر زده ده، د کفر اختیار کړی ده، د کفر غوره کړی ده، د الله وعده ماته کړې ده. ځکه الله تعالی به چې جزا ورکوي، ولهم عذاب عظیم، دوی دپاره عذاب لوی ده.
دا د کفارو حالت. اوس دغه رکوع مبارکه کې الله تعالی جل جلاله د منافقینو حال ذکر کوي. بیا دوی کې 14 آیتونه نازلېږي ځکه دوی ډېر زیات فساد و. دوی د چلو فریب نه کار اخیسته، الله عذاب هم سخت ورکوي. او د دوی حالات الله تعالی ذکر کوي چې دوی څه کول. دوی جزا الله ذکر کوي چې الله تعالی به دوی ته کومه جزا ورکوي. کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مدینه طیبې ته راغی او الله تعالی جل جلاله دته د جهاد اذن وکړ، امر یې وکړ، نو کفار څو ډلې شو. ځینې کفارو مقابلې او جنګونه شروع کړه، لکه ابو جهل او عتبه او شیبه دغه مقابلې شروع کړي. ځینې کفارو معاهدې وکړې، ځینو انتظار کاوه چې تورې څه به کېږي. که دی غالبه سو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خاطر بیا به د سره ومانو، او که چېرته قریش غالبه سو خو بس ته د خپل دین مده دغه به پسې مخته بیایو. دغه انتظار کاوه. خو کله چې غزوه د بدر کبرا راغله بیا خو هغه یوم الفرقان و حق و باطل الله پې جدا کړه چې څومره وړکي لښکر ته الله تعالی څومره فتح او بری ورک. نو دلته په مدینه منوره کې بیا یهود ډېر اوسېدل، دا منافقین اکثر په یهودو کې وو. نو وروسته د هغه نه دوی دا خبره وکړه چې دا خو اوس د غلبه پیدا کړه، راځي دا په خوله باندې به اسلام راوړو، د ایمان چغې به وهو، ذاتي به د دوی د تورې نه ساتلي یو. دغه یو څو ورځې ګټې دپاره دوی د منافقت غوره کړ. اوس الله تعالی د دوی حالات ذکر کوي. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. او بعضې د انسانانو نه من هغه څوک دی یقولو چې وایي آمنا بالله، موږ ایمان راوړی ده په الله تعالی، وباليوم الآخر او په ورځ د آخرت باندې. خو الله وایي وما هم بمؤمنین، دوی نه دي مؤمنان. ولې ایمان خو د څه شی ده؟ د زړه صفت ده، د زړه شی ده. دوی د زړه نه ایمان نه و، لکه بل ځای کې راځي تاسې مه وایئ چې موږ ایمان راوړی ده، بل قولو اسلمنا، چې موږ اسلام ظاهر هم غاړه ایښې ده چې له تورې نه وساتل شو. د زړه نه خو ایمان نشته، الله تعالی خو په زړه عالم ده. دوی مؤمنان نه دي. دوی ولې داسې کار کوي؟ ظاهره په خوله باندې وایي آمنا، دوی مقصد څه ده؟ یخادعون الله، دوی ټګي کوي، فریب ورکوي، چل کوي الله د الله تعالی سره. الله الله تعالی سره دا دې ټکی مه پکې وایي، بیا اضافت راځي. دوی فریب ورکوي الله تعالی ته، دوی فریب کوي الله تعالی سره، چل کوي الله تعالی سره په خپل ګمان. دا قید سره وایي. ولې فریب چل څه شي ته وایي؟ یو څوک غلطوي، ظاهر یو شی ښکاره کوي، په زړه کې بل شي، خو هغه بل جانب مقابل د ده په زړه نه خبر، هغه غلط کي. نو الله څوک غلطوی سي؟ الله خو په زړه خبر ده. نو دا قید سره وایي یخادعون الله، دوی فریب ورکوي الله تعالی ته په خپل ګمان سره، چل کوي الله سره په خپل ګمان سره. یا مضاف سره مقدر کوي یخادعون رسول الله، دوی فریب ورکوي رسول الله ته صلی الله علیه وسلم، یغه ته ځان مسلمان مؤمن ښکاره کوي خو مؤمن نه دي. ولې وروسته څوک راځي؟ والذین آمنوا. که تو یخادعون الله یخادعون رسول الله څنګه لګوو؟ ولې بل ځای کې څنګه راځي؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله، چې تا سره بیعت کوي دا د الله سره بیعت کوي. نو فریب چې رسول الله مبارک ته ورکوي صلی الله علیه وسلم، دا لکه الله تعالی سره چې دوی کوي. نو دوی فریب ورکوي رسول الله مبارک ته، والذین آمنو، او هغه کسان ته چې ایمان راوړی، چل کوي. وما یخدعون الا انفسهم، او په حقیقت کې دوی فریب نه ورکوي مګر خپلو ځانو ته. ولې تاوان دوی ته راجع ده که مسلمانانو ته؟ دوی ته راجع ده. مسلمانانو سره الله د نصرت وعده کړی به کامیابیږي، رسول الله صلی الله علیه وسلم الله د نصرت وعده کړی به کامیابیږي، خو تاوان دوی ته راجع ده. هم به دوی رسوا کېږي او شرمنده کېږي به، لکه سورت براءه کې ډېر د دوی د رسوایي حالت به هلته ذکر کېږي. د هغه یو نوم سورت فاضحه ده. فاضحه رسوا کوونکې چې د دوی ټول حالات رسوا کړ، بیان یې کړ الله تعالی. وما یشعرون، او دوی نه پوهېږي. دوه ځای کې الله تعالی
وما يشعرون ولكن لا يشعرون ذکر کوي. دریم ځای کې ولکن لا يعلمون ذکر کوي. دغه فساد او فریب دی دوی دا دومره واضحه معلومیږي چې دا غلط کار ده چې حیوان هم په دې پوهېږي. حیوان ته چې فریب ورکویم هغه په دې پوهېږي دا ماته فریب راکوي. نو دوی شعور نه لري د حیواناتو نه هم بتره دي. په دغه هم نه پوهېږي دا څومره بد کار کوو. د خدای پیغمبر ته صلی الله علیه وسلم هغه صاحب د معجزاتو ته هغه حقایق چې دوی په سترګو لیدل دې سره دوی د چل معاملې کوي. دوی پوهېږي نه شعور نه له حیواناتو هم بتره دي. که نو دا خو په ظاهره چې هر څوک لږ فکر وکړي که دی عقل یې لږ وي که ډېر وي خو چې لږ فکر وکړي دغه په فساد پیچاره دا بد کار ده. دوکهباز انسان خو م لیدلی ګوري ټولو خلکو ته بدکاره کوي. پات سو وروسته د ایمان خبر راځي. د ایمان مزایا او د ایمان خوبایي ښه والی دا په علم سره معلومیږي. هلته بیا څه ورسره وایي ولکن لا یعلمون دوی علم نه لري ځکه داسې کار کوي. ولې دا فریبونه ورکوي رسول الله مبارک ته یا په خپل ګمان باندې الله تعالی ته او مؤمنانو ته فی قلوبهم مرض په زړو کې مرض ده. مرض دا نه معنی چې والونه زړه یې بند دي. مرض دا معنی مرض د شک او د نفاق ده. په زړو کې الله علم ده. فزادهم الله مرضا نو ورزیات که الله تعالی دوی ته مرض یې ورزیات که. څه مطلب؟ دو مطلب. یا دا الله مرض ورزیات که څومره چې آیتونه نازلیږي د دوی شک زیاتیږي. خو مرض یې زیات شو. د هر آیت په مقابل کې دوی شک کوي. د هر آیت مقابل کې دوی مقابلې کوي. نو الله تعالی مرض ورزیات که. یا فزادهم الله مرضا الله مرض ورزیات که چې حسد ده. د مسلمانانو چې څومره ترقی ویني د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره ترقی ویني دومره دوی ته حسد ورزیاتیږي. حسد ډېر بد مرض ده په انسان کې. الحسود لا یسود حسدګر انسان فایده نشي کولی. یو معنی دا ده بس فقط خپل زړه به خوري چې هغه ته خدای څه مقرر کړي هغه خدای ورته رسوي. دویم مطلب الحسود لا یسود حسدګر انسان سردار د قوم نشي جوړېدلی. یو څوک چې زړه یې پاک وي او ټولو خلکو باندې عام شفقت کوي ټول غواړي چې دا د موږ مشري د دغه سړی وکړي. خو که حسدګر انسان وي دې سره حسد کوه دې سره حسد کوه بیا هېڅوک زړه نه ورسره لګوي. او حسد کړي اعمال داسې خوري حدیث مبارک راځي لکه اور چې وچ لرګي خوري. حسد خو پېژنئ تمانا د زوال د نعمت غیر ده. خدای پاک یو چاته یو نعمت ورکړی ده که دیني ده که دنیوي ته پې په تنګ چې ته وګوره دغه ترقي ورځ په ورځ روانه ده او زړه دې پې په تنګ دغه ته حسد وایي. او دا وایي په حقیقت کې په خدای متعال جل شانه باندې اعتراض ده چې ای خدای پاک العیاذ بالله چې ته نه پوهېږې زه پوهېږم دا نعمت یې ولې دغه ته ورکړی و الله ورکړی ده شکر پې ادا که. دا ویله چې خدای پاک دا نعمت ما ته هم راکړه ده ته ورزیات که دې ته غبطه وایي. خو دا به وایي دومره نه وي چې کله ده ته هغه شی زر په لاس ورنشي دی بیا حسدونه پسې کوي. نه دومره اندازه هم نه. دومره اندازه ویلی چې خدای پاکه چې ده ته د کوم نعمت ورکړی ده زه هم د تا بنده یې ماته یې راکړه او په ده خوشحاله د ده زیاتوالی ورته غواړي دې ته غبطه وایي. نو الله تعالی مرض ورزیات که حسد یې ورزیات که. ولې خو ترقي د مسلمانان دوی نه سوی برداشت کولی. لکه بخاري شریف کې یو مشهوره واقعه راځي. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم کله مدینې طیبې ته لاړه حضرت سعد رضی الله عنه د انصارو صحابه کرامو د مدینې منورې والو سردار و مریض و دغه پوښتنې ته ورروان دی. په لاره باندې یو ډله ده په دې کې مؤمنان هم دي مشرکین هم دي او یهود هم دي ګډ وډ ټول ناست دي. عبدالله بن ابی رئیس المنافقین لا په دغه وخت کې ظاهره په خوله باندې ایمان نه و ښکاره کړی اسلام یې نه و ښکاره کړی د زړه نه خو تر اخیره نه دراوړی او په خوله یې نه و ښکاره کړی. دا د بدر نه مخکې قصه ده. نبی علیه صلات وسلام په دې ډله تېرېږي نو دی چې په کوم مرکب مبارک باندې ناست ده د هغه ګردونه په دوی ورغله. نو ده د ډېر حسد نه عبدالله بن ابی ورته ویلې چې دا ګردونه په موږ مه کوه. نبی علیه صلات وسلام ورته دعوت ورک وایي دا شی موږ ته مه راښیه. ورځه که څوک هلته درځي
هغه ته وایه موږ ته دا شی مه وایه. دلته صحابي مبارک ای مقابل ته جګ شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې راوله دغه ګردونه په موږ باندې، دا ګرد په موږ راوله. صحابه کرامو ته خوند ورکاوه. دوی په خپل مابین کې جنجال او شور ماشور سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر حلیم شخصیت و، دوی بېرته غلي کړه، آرام یې کړه. ساعت ته چې ورغی رسول الله مبارک به دومره نیک اخلاق و، سبحان الله. دغه عبدالله بن ابی په بدو الفاظو نه ورته یادوي. ساعت صاحب ته وایي ته نه یې خبر ابو حباب ما ته څه راته ویلي؟ وایي چې درته یا رسول الله، وایي دغه چې راته ویلي. وایي رسول الله مبارک ته مه خفه کېږه، ترې ورتېر شه. دا خو دغه څو شپو کې خلکو د مدینې منورې دا اتفاق کړی و چې ده ته د سردارۍ تاج ور په سر کې، پګړۍ ور په سر کې، خو چې ته راغلې هغه پګړۍ د سره ولوېدله. دغه دی په غوسه کړی او تا سره حسد پیدا شوی دی. بیا نبي صلی الله علیه وسلم ترې ورتېرېده څه نه ورته ویل. بیا چې کله بدر غزا وسوه د هغه نه وروسته بیا دم ظاهره په خوله باندې اسلام راوړه، خو د زړه نه بیا تر اخره پورې نه راواوړی او رسول الله مبارک بیا ډېر ځورولی هم ده. نو الله تعالی مرض ورزیات که مرض د څه شي؟ د حسد. ولې هلته طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو به په دوی باندې بوج وه، هغه حسد به نور مو سره زیاتېده. ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. او د دوی دپاره عذاب درناک ده په سبب د هغه څه چې دوی دروغ ویلې. دروغ یې ویلې. څنګه یې دروغ ویلې؟ ظاهر ایمان ښکاره کوو په زړه کې نه و، خو منافقت خو ټول دروغ څه که نه. ایمان یې ښکاره کوو، آمنا موږ ایمان راوړی ده، خو دوی مؤمنان نه وو. دغه دروغ یې ویلې، الله به درناک عذاب دوی ته ورکوي. دوی به بیا ډېر فسادونه کول. کله به داسې پېښوه چې د مسلمانانو کښتونه به یې ورته سوځول، پرې کول، مالونه به یې بول. کله به یې داسې کول چې پټې پټې خبرې به کول، د مسلمانانو به په شکونه کې اچول څه پېښه سوې ده. مسلمانان به چې کله مجاهدین کرام جهادو ته تللي وو، دوی به پسپسۍ سره وکړه، نور مسلمانان به خفه سو چې مجاهدینو ته تکلیف رسېدلی دی، څه کیسه ده. خو دا شیطانتونه به یې ډېر کول سره. کله به د نبي علیه السلام مبارک د صحابه کرامو خبرې مسلمانانو هغه نورو شیطانانو ته رسولې. بیا به چې کله سره مخامخ زه ورته چې ولې کوئ داسې؟ دا مه کوئ، فساد مه کوئ په مځکه کې. نه موږ خو اصلاح کوو، موږ مصلحین یو. الله تعالی په دې رد کوي چې خبردار خاص دوی مفسدین دي، فسادګر دي. نو دا اصلاح ده، کښتونه سوځول اصلاح ده. کله مسلمانانو سره کله کفارو سره تعلقات ساتل او د هغو ته شیطانت کول، دا اصلاح ده. دلته بیا وایي ولکن لا یشعرون، دوی نه پوهېږي. ځکه په دغه فساد خو معمولي چې یو سړی لږ عقل پکې هم پوهېږي، هر څوک پوهېږي دا فساد. نو دوی له حیواناتو نه هم بدتر دي، په دغه هم لا نه پوهېږي پسې، ولکن لا یشعرون. او بل دې کې تفسیر مبارک لیکلي چې قالو انما نحن مصلحون، موږ اصلاح کوونکي یو. څه معنا؟ موږ اتحاد د ادیانو راولو. موږ ځکه کله مسلمانانو کله یهودو سره کېږو کله مشرکینو سره چې دا ټول د ادیانو مساوات راولو، فرق یې نشته، څوک مسلمان څوک یهود څوک منافق څوک کافر، ټول یو شی دی، څه فرق؟ تفسیر مبارک لیکي چې په هر دور کې داسې مفسدین خلک شته. اوس هم ځانو ته مسلمانان وایي، خو د کافر سره هم تعلق وي، مسلمان سره هم تعلق وي، څه فرق؟ اتحاد مذاهب او اتحاد ادیانو دا دوی مفکوره ده، دا د هغه وخت منافقینو مفکوره وه. الله تعالی په دې باندې رد کوي، الا خبردار انهم هم المفسدون، بېشکه دوی فساد کوونکي دي، تباهکاره دي. ولکن لا یشعرون، لکن دوی نه پوهېږي. واذا قیل لهم آمنو، کله چې وویلی شي دوی ته چې ایمان راوړه. یا څنګه ایمان؟ ایمان خو د دوی په خوله باندې ظاهره دعوه کوله، دغه ایمان نه. کما امن الناسو، لکه څنګه چې ایمان راوړی ده الناسو هغه معهودو خلکو چې صحابه کرام دي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. صحابه کرام څومره لوی خلک دي چې معیار د دین وګرځېدل.
لکه دوی چې ایمان راوړی په اخلاص داسې تاسې ایمان راوړی په اخلاص باندې. یو ور دین باندې یو څوک وپېژنه بیا په هغه دین پېژندل کېږي. دا چې مشهوره ده چې دین په خلکو مه پېژنه. په څه رقم خلکو سره چې یو ور دې په دین نه یې پېژندلي، چې په دین دې نه یې دا په دین برابر ده که نه ده برابر، بیا په هغو خلکو دین مه پېژنه. چې یو ور دې وپېژنې دا د دین نه مخالف کار نه کوي، د سنتو نه مخالف کار نه کوي، بیا دین په هغو پېژندلی چې هغه داسې کړي زه هم داسې کوم. ولې الله تعالی څه ورته وایي؟ واذا قیل لهم چې کله دوی ته ویلو سو آمنو ایمان راوړئ کما آمن الناسو، لکه څنګه چې دغو انسانانو ایمان راوړي صحابه کرام دي. ولې هغه په دین پېژندل سوي خلک وو چې هغه مخلص خلک دي، نو تاسې هم دغسې ایمان راوړئ. دا بیا ویلی سي چې پلانې خېلو داسې کړي وو زه هم داسې کوم. یوسف علیه السلام په بندیخانه کې څه ورته وایي بندیانو ته؟ ما د چا لار نیولې؟ د خپلو پلرو لار مې نیولې ده. هلته تفسیر قرطبي شریف لیکي چې کفارو به چې کومه خبره کوله چې موږ د پلرو لار نیولې ده، هغو الله رد کړی ده. ول د هغو پلرونه مشرکان وو، خو د یوسف علیه السلام قصه الله ذکر کړې ده. ول د هغه پلرونه هغه مؤمنان، انبیا، لویان، بزرگان خلک وو علیهم السلام. نو که پلرونه نیک خلک تیر سوي بیا ویلی سي چې موږ د هغو لار نیولې ده، تفاسیر لیکي صراحتا. او که پلرونه غلط خلک تیر سوي بیا داسې نه شي ویلی چې موږ د هغو لار نیولې ده. نو دوی په دین پېژندل سوي وو. بیا به منافقینو څه ویلی؟ قالو دوی به ویلې انؤمنو کما آمن السفها، موږ داسې ایمان راوړو لکه دغو بې عقلانو چې راوړی. العیاذ بالله. صحابه کرامو ته بې عقلان ویلی چې دوی ځان هم په دین قربانوي، مال هم په دین قربانوي. نو دا څنګه مال و ځان قربانوي؟ نو موږ داسې ایمان راوړو. څومره محبت به د نبي علیه صلات وسلام مبارک سره کوو، موږ داسې ایمان راوړو. اوس هم بعضې کسان ځان ته مسلمان وایي، خو چې څوک د علماو سره تعلق لري، مینه کوي، محبت کوي، خدمت یې کوي، دوی له شا پیسخندونه پسې وایي، رشخندونه به ورباندې وایي. څکه یې ټول ځان دې په دوی باندې قربان کړی ده. دې دومره احترام کوي چې د پلار هم نه کوي. دا به منافقینو په هغه وخت کې دا اعتراضونه کول چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره خدمت کوي، ځان هم پرې قربانوي، مال هم پرې قربانوي، ولې داسې کوي؟ ګوره ای مسلمانه، متوجه اوسې که دا د منافقینو خو دا په ځان کې مه راوله، هلاکېږي. د مخلص مسلمان خوی په ځان کې راوله. اوس الله تعالی په دوی باندې رد کوي. صحابه کرام الله تعالی ته دومره محبوب دي چې هغو باندې کوم رد دوی کوي، د هغو جواب الله تعالی ورکوي د صحابه کرامو د طرف نه. دا ډېر لوی مقام څه ګورئ. الله تعالی وایي الا خبردار انهم هم السفهاء، بېشکه دوی د منافقین خاص دوی بېعقلان دي، ولکن لا یعلمون، لکن دوی نه پوهېږي په دې خپله بېعقلي باندې. واذا لقوا الذین آمنوا، کله چې یو ځای چې د کسانو سره چې ایمان راوړی. تفسیر مبارک لیکي چې عبدالله بن ابی ملګري یو ورځ د صدیق اکبر و فاروق اعظم و حضرت علی مرتضی هم سره یو ځای سو. حضرت علی صاحب مبارک ورته چې ابن ابی د خدای نه وډار منافقت مه کوه. هغو ته یا ابوالحسن ته ما ته د نفاق نسبت کوي، زه منافق یم. الله تعالی جل وایي واذا لقوا الذین آمنوا، کله چې دوی یو ځای شي دغه کسان سره چې ایمان یې راوړی، قالو دوی وایي آمنا، موږ په ایمان راوړی ده. واذا خلوا الی شیاطینهم، کله چې دوی تنها سي د خپلو شیطانانو مشرانو سره، قالو دوی به وایي انا معکم. دلته ګورې په تاکید سره خپلو ملګرو ته وایي. مؤمنان ته صرف آمنا ویلې او خپلو ملګرو ته په جمله اسمیه په تاکیداتو سره وایي انا معکم، بېشکه موږ د تاسې سره یو. اصلي حقیقت مو د تاسې سره ده، اصلي ملګرتیا مو د تاسې سره ده. ها نو چې د موږ سره یې، بیا ولې د مسلمانانو سره ناسته ولاړه کوي؟ انما نحن مستهزئون، بېشکه خبره دا ده بل نه ده، موږ استهزا کوونکو مسلمانانو باندې پسخندونه وهو. دا د تاسو خو د موږ په حالاتو نه پوهېږئ، موږ څنګه د تاسو سره ظاهره ځان مؤمنان ښکاره کوو او مؤمنان نه یو، ملګري د هغو خلکو یو، موږ په دوی هسې مسخرې کوو. الله تعالی بیرته دوی ته جواب ورکوي الله یستهزئ بهم، الله تعالی به جزا د مسخرو ورکوي، دوی د مسخرو جزا به الله ورکوي. خو یستهزئ ویلې مشاکلتن، ظاهر شکل هغه ده، او عذاب هم په دغسې صورت کې ده. استهزاء خو په یو څه مسخرې کول دي، دوی ته به الله تعالی جزا هم په دغسې شکل کې ورکوي.
لکه یو د مسخرو غوندې حالت. الله تعالی خو دې نه منزه ده، ځکه جزا قید ورسره مقید کوي چې الله تعالی به جزا د مسخرو ورکوي او د دوی د مسخرو موافقه جزا خدای ورکوي. څنګه؟ یو خو دا چې کله دوی د پل صراط طرف ته رواني، د پل صراط خو د دوزخ په منځ باندې جسر جهنم ده. که مسلمان ده که کافر ده په دې به تېرېږي. تفصیل به بیا یو ځای کې وایو انشاءالله. کله چې د پل صراط طرف ته روان وي نو د مؤمنانو په رڼا باندې به څه دوی هم روان وي، دا منافقین. کله چې دوی پل صراط ته مؤمنان نږدې کېږي دا رڼا به ختمه سي. چې ختمه سي دوی به تیاره کې پاتې سي. دوی به چغې شروع کړي انظرونا نقتبس من نورکم، لږ انتظار موږ ته وکړئ ای مؤمنانو چې د تاسې د نور نه لږ واخلو. ګوره موافقه جزا الله تعالی ورکړه. ظاهره خو د هغو په نور تر یو ځایه لاړل، دوی خوشحال دي په دې نور به موږ تېر سو، هغه نور به ورک سي دوی نه. موافقه جزا الله تعالی ورکړه. یو دویم د جنت دروازې به ورته خلاصې سي. دوی به خوشحاله چې موږ به جنت ته داخلېږو. هغه خوشبویګانې او هغه د جنت هغه چې کوم ښایستونه دي دا وګورئ دا څومره ښایسته ځای ده. دروازې به ورته خلاصې، کله ورنږدې سي بېرته به ورباندې بندې سي. نو الله وایي الله یستهزئ بهم، الله تعالی به دوی ته جزا د مسخرو ورکړي، بیا موافقه جزا. ویمدهم فی طغیانهم یعمهون، او دوی ته مهلت ورکړي، وخت ورکړي په سرکشي د دوی کې یعمهون سرګردان متحیر وي. کله مؤمنانو سره چې اوس که صریحي کفر کوو دا به په توره ووهي، کله کفارو سره بس د دواړو په مابین کې حیران پاتې وي. یو دو عجیب نښانونه الله تعالی ذکر کوي. ویمدهم فی طغیانهم. ګورې ډېر وخت کې د خدای پاک امتحان دا به ځای په ځای قرآن زمشان کې راځي درته انشاءالله په راحت کې وي. کله امتحان د الله تعالی په تکلیفو کې وي، کله په راحت کې وي. دواړو حکمت الله دا ذکر کړي چې الله ته متوجه سي. خو ډېر قومونه چې هلاک سوي دي په راحت حالت کې هلاک سوي دي. وفتحنا علیهم ابواب کل شی، د هر شي دروازې مې ورته راخلاصې کړي. الله وایي ټول نعمتونه مې ورکړي، یو دم الله تعالی ونیول. نن مسلمانان هم ډېر د کفارو خویونه کوي، خو ځان ته فکر نه ده. د ظاهري عیشونوش ته متوجه دي، خو کله به ګورې یو دم د خدای عذاب راسي، دین ته حق ته قرآن زمشان ته سړی تابع سي. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، دغه کسان چې دا مخکې صفات ذکر سو دوی اخیستی ده بدل کړی ده الضلالة ګمراهي بالهدى په عوض د هدایت. تجارت معامله الله تعالی لکه تجارت معامله داسې ذکر کړه. هر څوک په فطرت پیدا کېږي، ټول وعدې دي الله سره کړي دي، خو دوی هغه هدایت یې ورکړه ګمراهي یې واخیستله، دا یې غوره کړه. دا لکه تجارت چې یو څوک وکړي یو شی واخلي، بیکاره شی واخلي، ښه شی ورکړي، ټولو ته بیا عقل ښکاره کېږي که نه ښکاره کېږي؟ الله تعالی چې دوی ته وایي چې لا یعقلون چې دوی نه پوهېږي، خو دوی څومره بیا عقل کار کړی ده. جنت یې خرڅ کړی، دوزخ یې اخیستی. ایمان یې خرڅ کړی، ګمراهي اخیستی. یقین یې خرڅ کړی، شک یې اخیستی. جهل یې خرڅ کړی اخیستی، علم یې خرڅ کړی. نفاق یې اخیستی، اخلاص یې خرڅ کړی. بدعت یې اخیستی، سنت یې خرڅ کړی. دا ټول تفسیر مبارک ذکر کوي. ضلالت ګمراهي کې دا ټول ناروا راځي او هدایت کې ټول نیک لارې راځي. فما ربحت تجارتهم، نو ګټه نه ده کړې تجارت یې دوی، نسبت مجازي ده. فما ربحوا فی تجارتهم، دوی ګټه نه ده کړې په دغه تجارت کې. ولې؟ څوک چې جنت ورکړي دوزخ واخلي دا ګټه ده که تاوان؟ څوک چې ایمان ورکړي کفر و منافقت واخلي دا ګټه ده که تاوان؟ تاوان ده که نه. دوی په دې تجارت کې ګټه نه ده کړې. وما كانوا مهتدین، او نه دي دوی لار موندونکي حق ته. اوس یو دوه مثالونه الله تعالی د پوهې دپاره ذکر کوي د منافقینو. مثلهم کمثل الذي استوقد نارا، مثال د دوی داسې ده لکه د هغه چا چې هغه بل کړی وي اور د لارې پیدا کولو دپاره. ته په تیاره د اور بلک. فلما اضاءت ما حوله، کله چې رڼا که دغه اور ما حوله ګرچاپیری، ذهب الله بنورهم، الله تعالی یوسې ختم کی بنورهم په هغه رڼا باندې.
وترکهم دی پرېږدي فی ظلمات په تیاره کې لا یبصرون دی نه ویني. عجب مثال الله تعالی ورک. مثال څنګه ده؟ یو سړی په ته په تیاره کې لږ ور بل کي چې لار پیدا کم، دا رڼا یې الله ختمه کي. یو سړی چې په تیاره کې وي یو رڼا نه راغلي، د سترګو خپل دید هم دومره کار کوي چې یو شی ورته معلوم سي. که هر څومره تیاره یم خو چې یو رڼا وي، رڼا ختمه سي، تیاره سي، هغه د سترګو خپل اصلي قوت هم د بینه لاړ شي، دومره سخته تیاره سي. نو دا منافقین داسې دي لکه هغه تیاره کې چې سړی حیران پاتې سي. دوی داسې په دې خپل منافقت کې حیران دي. کله چې د مسلمانانو ترقی ویني بیا نارې وهي چې موږ مؤمنان یو، موږ خو اسلام راوړی ده. بس د خپل دغه ظاهره په خوله باندې ایمان ټکي او د اسلام ټکي د کلمې نه دوی ګټه وکړي یو څو ورځې. وترکهم فی ظلمات لا یبصرون، او پرېږدي دوی په تیاره کې چې نه ویني، بس دوی بیا د ابد الابد په عذابو کې دي، ابد الابد په خپله تیاره کې دي، په خپل شک کې دي، په خپل نفاق کې دي. هیڅ فایده هم دا بیا نه ورته، فقط همغه څو ورځې فایده ده چې له تورې وساتل سو، نور همیشه دپاره دوی په سختو عذابونو کې الله تعالی ګرفتاره کوي. ذهب الله بنورهم، نار یې ونه ویلې. ګورې هلته مخکې نار ذکر سو چې یو سړي اور بل کړی وي، دلته څه وایي؟ الله تعالی یوسي هغه رڼا یې، ولې اصل مقصود د اور نه رڼا ده چې لار پې پیدا کړو. الله تعالی نور یوسي او دوی پرېږدي په تیارې کې لا یبصرون چې نه ویني. صمون، کاڼه دي، بکمن، ګونګیان دي، عمیون، ړانده دي، فهم لا یرجعون، دوی نه راګرځي د دغو صفاتونه، په قیامت کې به هم په دغو صفاتو راجګېږي. ونحشرهم یوم القیامة علی وجوههم عمیا وبکما ومصما، په قیامت کې به دوی ړانده او کاڼه او ګونګیان الله راجګوي، بیا به هلته د جنت لار دوی ته نه معلومیږي، جهنم ته به ځي. څه به وایي کافر پر ورځې قیامت؟ لما حشرتني اعما وقد كنت بصیرا، ولې د زړه راجګ زه خو بصیر وم. الله څه ورته وایي؟ دغسې تا آیتونه دې ما هېر کړي وو، نن به ته داسې کېږي. دوی نه راګرځي دغو صفاتونه، په قیامت کې هم په دغو صفاتو باندې راجګېږي. د نجات د خلاصون د یو چا د هلاکت نه دغه درې لارې دي: غوږونه چې واوري، سترګې چې وویني، ژبه چې وغږېږي. یو سخت پاڼ باندې یو څوک روان ده، په یو مار څوک روان ده، په زمري څوک روان ده، په یو بل هر شی چې مهلک وي په دې څوک روان ده. خو که غوږونه یې صحیح چغه به پرې وکړي چې راوګرځه هلاکېږي. که په سترګو ویني خپله به ویني، نه به پرې ورځي. که په ژبه غږېږي چا نه به پوښتنه وکړي چې دغه لار کوم ځای ته تللې ده، څه مشکل خو به نه وي پرې. خو یو سړی سخت هلاکت ځای ته مخ سو، په سترګو ړوند، په غوږو کوڼ، په ژبه ګونګی ده، تا غږ اوري، دی خپله ویني، چا نه پوښتنه کوی سي. دا منافقان دغسې دي، د حق نه کاڼه، ړانده، ګونګیان دي چې داسې دي. نو دوی به سخت پاڼ ته چې هغه پاڼ د جهنم د هغه ته به غورځېږي، په قبر کې په عذابو وي، آخرت کې به په عذابو باندې، او په دنیا کې به سرګردان او حیران پاتې. لکه دا درې واړه حواس د سړي ختم چې خو ډېر متحیر وي، نو داسې به دی په دې خپل تحیر کوي. دا یو مثال. دویم مثال د منافقینو د حالت الله تعالی ذکر کوي: او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. او كصيب من السماء، یا لکه هغه لوی باران، صیب لوی باران، من السماء الطرف د اسمان نه. بعضې تفاسیر قید اصحاب صیبین ورسره کوي. څه معنی؟ لکه هغه چښتنان د لوی باران، په مناسبت خو داسې که راځي چښتنان دي لوی باران، یو سخت باران وریږي، دلته نفر پکې وي، فيه ظلمات، په هغې کې تیارکۍ وي، ورعد او تندرونه یي، سخت کړنګاره نه یې تندر چې ولیږي، وبرق او برېښنا وي. یجعلون اصابعهم، دوی نه نباسي ګوتې خپلې فی اذانهم، په غوږونو کې، من الصواعق، د هغه سختو اوازونو د تندرونو نه. ولې؟ حذر الموت، له وجې د ویرې د مرګ څخه مړ نه شم. ځان سره سوچ وکړئ دا څنګه حالت.
سخته بیابان ده. په دې بیابان کې غټ باران وریږي، تالندم دي، کړنګهاری ده، تیارکۍ دي او برېښنا پړکې کېږي. څومره ډېر ډار حالت وي، ډېره ډاره انامل د ګوتو څوکې مونویلې، ګوتې ویلې، له ډېره ډاره دا ټولې ګوتې په غوږو کې ننباسي، مړ نسم. دا څه حالت ده؟ یو طرف ته خو سختې تیارکۍ دي، شپه ده یوه تیاره، د غټ باران بله تیاره، د ورېځې بله تیاره، بیا برېښنا چېرې وسي، پړکه وسوه، رڼا وسوه، بېرته ځي اخو سترګې نور هم کمزوري کوي. نو ښه تیاره شي پسې. نو داسې سختو تیارکیو، داسې کړنګهارې کې سړی څومره په ویره کې وي چې زه مړ نسم، ګوتې په غوږو کې ننباسي چې زه مړ نسم. دغه منافقین دغسې حالت کې روان دي. داسې حالت کې ظلمات چې شی دي، هغه تیارکۍ، هغه چې په دوی بوج دي، چې ترک د ریاست ته، لکه عبدالله بن ابی نه، خو ریاست لاسه ته، ریاست یې لاسه ته، مقابله یې د رسولان بر سره حسد یې وکړ. ترک د ریاست یا امرونه د جهاد دا دوی ته سختو، دا تیارکۍ وي دوی ته. او د اسلام او قرآن عظیم شان دا د باران مثال لري. باران به د خو ژوند د مځکو راځي، ګیاوې پې شنې کېږي، ونې پې تازه کېږي، د هر شي ژوند د اوبو نه الله کړی ده. د ارواح او د قلوبو ژوند دا په قرآن عظیم شان په د اسلام سره ده. نو د قرآن عظیم شان د اسلام تشبیه د چی سره وکړه؟ د باران سره وکړه. او دا تندرونه هغه سخت احکام دي چې دوی ته متوجه دي، سخت احکام. کومه ګناه وکړي، کومه جزا ورکول کېږي، کوم عبادات دوی مامور دی ورباندې، دا دوی ته تندرونه غوندې ښکاره کېده چې ورباندې رانه دي. او برېښنا وي، فتوحات او غنیمتونه دي. برېښنا پړکه چې څوک یو قدم واخلي، یو قدم روان سي، بیا ودرېږي، بیا پړکه چې یو قدم روان سي. کله چې د مسلمانانو فتوحات او غنیمتونه وویني، بیا نو دنه ښه مسلمان دی، بیا وایي بس دا زه یم. یو اسلامي ډله مسلمانان مجاهدین کرام چې کله لږ د مظلومیت په حالت کې وي، بس بیا دوی تعلق نه ورسره ساتي. خو که کله لږې ترقي پیدا کړه او حکومت په لاس ورته راغی، بیا له ده نه ښه مسلمان نه وي، بیا وایي زه هم د تا سره یم. دا د منافق خوی دی. دوی هم داسې حیران وو، لکه هغه سخت بیابان کې او سخت باران او تیارکۍ او تندرونه کې سړی څومره په ویره کې وي، دا منافقین داسې دي چې کله فتوحات او غنیمتونه وویني، وایي موږ مؤمنانو آمنا، موږ د سره یو غنیمتونه موږ ته هم راکړه. چې کله بیا سخت احکام ورته متوجه شي، بیا شاته شي. نو دوی داسې متحیر دي لکه هغه سړی چې حیران ده، خو د الله نه خلاصېدی نشي. والله محیط بالکافرین، الله تعالی احاطه کوونکی ده په کافرانو باندې. څه معنا؟ د الله نه څوک خلاصېدی نشي. یکاد البرق یخطف ابصارهم، دومره سخته برېښنا وي. یکاد البرق، قریبه ده چې دا برېښنا، یخطف ابصارهم، په تیزي سره وتښتي، ړندې کې سترګې دي دوی، دومره سخته برېښنا وي. کلما اضاء لهم مشوا فيه، کله چې دوی ته رڼا کې مشوا فيه دوی پکې ځي. واذا اظلم عليهم، کله چې په دوی باندې تیارې کې قام دوی ودرېږي. ولو شاء الله، که خدای په غوښتې وای، اراده یې کړې وای، لذهب بسمعهم، نو بولې به ختم کړی به و هغه قوت د اورېدلو، یعنې حقیقي ړانده کړی به و الله تعالی. الله په دې هم قادر ته ګوري. و ابصارهم، هغه قوت د لیدلو به یې ورته ختم کړی و، نه به یې څه شی اورېدل، نه به یې څه شی لیدل. الله بیا احسان سره کوي، وخت یې ورکړی ده چې دا د ګورې سترګې غوږونه مې درکړي، حق ووینئ، ورته تابع سئ. ان الله على كل شيء قدير، بشک الله تعالی په هر څه باندې قادر ده. یا ایها، بس صلی الله تعالی